ملګرو بیا هم سلام. د چې دویم درس ته راځو. بیا هم توري لیکو او کلمې ترې جوړوو. داسې توري چې په سر کې به یې چې راځي. چارې لیکو. چې، الف، ری او نوموالی یې. چې الف سره یو ځای کېږي او ری او یې څنګ ته راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ چاره. که چاره لیکو بیا چې الف ری ه لیکل کېږي چاره. خلک وایي پلانه چاره دې وشه یا یوه چاره زما وکړه، مطلب زما کار جوړ که. چې الف ګډ راځي، ری همغسې راځي او یې په ځای دلته ه راغله. څه شی ترې جوړ شو؟ چاره یا چاره. که چوکه لیکو چې واو کاپ هی. چوکه چې پښتونخوا کې ځینې خلک لښتې ته چوکه وایي. چوکه کې چې واو ګډ، کاپ او هی ګډ راځي. که له چوکه نه چکه جوړوو، چکه خو پېژنئ چې له تروو جوړیږي، واو به لرې کو یا واو پکې نه راځي. چې کاپ هی څه شی ترې جوړ شو؟ چکه. چکه چې له تروو جوړیږي. او که له چکه نه چکۍ جوړوو بیا د هې په ځای یې راځي. ګورئ دلته چې راغله، دلته چې راغله، کاپ راغی او نومواله یې راغله. څه شی ترې جوړ شو؟ چکۍ. چکۍ مثلا وایي یوه چکۍ صابون، پارسي کې چې ورته کلچه وایي که څه شی وایي. صابون یو دانې ته څه پښتو کې وایي؟ چکۍ وایي. نو چکۍ همغسې وایي، یوه چکۍ صابون. اوس به یو درس ووایو. درس هم په چارۍ باندې، چارۍ چې د ابادۍ نښه ده. چارۍ. دا د ودان چارۍ ده. دا د ودان چارۍ ده. ودان ګلبن لري. ودان ګلبن لري. هغه په چارۍ په ګلبن کې کار کوي. ګورئ چارۍ چې الف ری یې چارۍ. دا د ودان چارۍ ده. ودان څنګه لیکل کېږي؟ واو دال الف نون. ودان ګلبن لري. ګلبن معنا د ګلونو باغ. ګاپ لام بې نون ګلبن. ټول توري یو ځای سره راځي. هغه په چارۍ په ګلبن کې کار کوي. کار کې کاپ الف ګډ لیکل کېږي او ری څنګ ته راځي. کوي کې کاپ واو ګډ لیکل کېږي او څرګنده یې څنګ ته راځي. چارۍ. دا د ودان چارۍ ده. ودان ګلبن لري. هغه په چارۍ په ګلبن کې کار کوي. چارۍ. دا د ودان چارۍ ده. ودان ګلبن لري. هغه په چارۍ په ګلبن کې کار کوي. اوس راځو د ځینې کلمو تورې لیکو. تاسو به یې سره یو ځای کوئ. چې میم ب ه. دا څلور واړه توري یو ځای لیکل کېږي او څه ترې جوړیږي؟ چمبه. چې غین الف. دا درې واړه توري هم ګډ سره یو لیکل کېږي او څه ترې جوړیږي؟ چغه. چې غین یې. دا هم ګډ لیکل کېږي او څه ترې جوړیږي؟ چغې.
چغې په زوره فریاد ته چې وایي. او چې واو غین کاپ هې. دا څه شی سوه؟ چوغکه. چوغکه چې یو ډول مرغۍ ته وایي. چې واو ګډ راځي، غین کاپ هې هم ګډ سره لیکل کیږي. هیله د ټول مو سره یو ځای کړي او له هر یونه مو کلمه جوړه کړې وي. که مو جوړې وي او نه پوهېږئ چې څنګه دي، سمې دي که نه، نو دلته وګورئ. چمبه ده، دا شی لیکل کیږي. چې میم بې هې چمبه. چغا ده، چې غین الف چغا. چغې، چې غین یې چغې. چوغکه، چې واو غین کاپ هې چوغکه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرننګ یوټیوب چینل در سره خوښ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ډیره مننه.